سورة الحجرات مدنی سورت تے قرآن شریف کی مصحف عثمانی کی 69 نمبر دے او د نزول په اعتبار سره 116 نمبر سورت دے اتلس آیاتونه او دوه رکوګانو باندې مشتمل دی د ټول سورت خلاصه ده آداب بیانول الله خپل بندگانو ته په روزمره زندګۍ کې او په دې دنیا کې د زندګۍ تیرولو صحیح طریقه او آداب د مشرانو سره او د نور خلکو سره او خاص کر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره احترام او آداب د دې ذکر کوي دی وجنه یو څو بد خصلتونه الله په دې کې ذکر کړي چې یو ته تجسس وای جاسوسي کول ولا تجسسوا الله و یو د بل تجسس مکوي جاسوسي مکوي او بل غیبت ته ولا یغتب بعضکم بعض دایم په کې ذکر کړي یو د بل غیبت مکوي او بل دې پچا باندې عیب لګول په یو مسلمان ولا تلمزوا انفسکم پچا عیب ما لګوي دا خراب خصلتونه دي انسانانو کې او بل دې خراب نمونه غستل چاته جولا دې نه دې ورکه کا خوش لانه دې اته جولا دې غڅ نه داف دې غڅ لانه دې نو الله وی ولا تنابزوا بالالقاب چاته خراب نمونه ما خلای نو دا آداب ذکر کړی دي او دارنګي دوا ډلې مسلمانان سره خپل مابین کې په جنگ شي نو دریم ګړي له کول پکار دي دا او الله وی تاسو ټول سره ورونه صلح وکي او دارنګ یو بل پورې مسخره مکوي لا يسخر قوم من قوم او دا ټول آداب الله په دې صورت کې ذکر کړی دي چې دې یو صورت باندې مسلمان عمل وکي نو په ټول ځوان کې وینه چا سره لنجره شي او نه به خراب ناورین او تاو تاریخواله راشي او خسته زندگی به تیریږي په سر کې الله د خپل خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داغه مبارک سره د امتانو د پاره آداب ذکر کړي چې داغه په موجودیت کې اے صحابه تاسو به څنګه ژوند تیروي او کاغه وفات شغین ورسته به امتیان داغه سره تکینو الله وی د الله او د رسول نه مخ کې کیږي خپل خبره به نه مخ کې کوي اول حکم داش د الله نه او د الله د رسول د خبره نه خپل خبره مخ کې کوي او ستا قول ته اعتبار نشته د پیغمبر قول ته تسلیميږي الله وی او د نبی رسول الله په مجلس کې به پتیز غږ باندې خبرې نه کوي ټول اعمال منځونه او روزي ټول به در ختم کوم الله وی زکه چې دا ډیره لوی هستی ده د دمخ کې په زوت باندې خبرې نه کوي او دا آداب الله دې ذکر کړی سورۃ الحجرات حجرات ورته په دی وجه وای چې دې کې یو ټکی راغلی دی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات نو ټول سورۃ ته سورۃ الحجرات ویل حجرات جمع د حجره د حجره منګو تاسو پښتانه مولا وجیره ویو حجرات وجروت وای د نبی رسول الله نه بیبین وی ار یو ته بل وړو کې کورسکه جو کړو کوارټر غوندي وجره غوندي اغه د مبارک نه کورونو ته چې د بیبین نه کورونه او د کورونه هنو چې قلاګانې وي هغه کورونه د سی حسن بصری سے فرمایي وای زه تقریبا د 12 کالو ما او د نبی رسول الله د بیبینو تیر ول او د حسن بصری مور چې وا دا د بیبینو وینځوا او زما مور به د بیبینو خدمت کو د نبی رسول سلام د وفات نو ورسته نو زد نه هلس کالو منډه را منډه بمیواله وای هغه کوټه دومره و چې زه به درېدم چې لاس به مې جکو نو چت باندې به مې لاس لګېدلو او دارنګ هغه باندې تیشه پراته د کجورو د غلخت یو بنجخه په پراتی او د پاسه په غوره بګله او خاوره پراته و وای دا داسې کور نو چې ګنې قلاګانې وي مضبوط یاده او وړي وړي کوټې وي حتی چې عائشه بی فرمایي چې نبی علیہ السلام به د شپې تهجد کول وکنت معترضه بین یدیه زبد نبی علیہ السلام مخکې د سپرتو مکه اعتراض الجنازه لکه مړی چې د چا مخې له پروت هغه جنازي مونږ چې مونږ کو کنه مخکې پروت مړی
وای دغسې به پرته وم کوټه دومره تنګه وه وایي ډیوې نه وي په دې وخت کې والسروج لیست یومئذ ډیوې نه وي کورونه کې لاټې نو تیاره وه وایي نبی علیه السلام به چې سجدې ته ښکته کېدو په ما به یې سکونډۍ غوندې ولګوله ما خپې راټولې کړې بیا به یې سجده کېښودله د سجدې ځای به کوټه کې نه و دومره وړه کوټه وه او زه به اوده شوی وم ځکه د نبی علیه السلام قرت په ډېر اوږدو او رکوع به هم ډېره اوږده وه او د الله پاک ذکرونه به یې پکې په کثرت سره کول او الله به یې ډېر یادو حتی چې رکوع نه به سر جګ کړو نو دومره وخت به ولاړو چې سړی به ورته حیران و د الله تسبیحات پې بیانول نو چې بېرته به راتلو سجدې ته زه به اوده شوی وم وایي په ما به یو سکونډۍ ولګوله ما به خپې ټولې کې بیا به د الله پیغمبر سجده کېښودله دې نه زموږ امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه دا دلیل ونیولو چې زنانه ته سړی لاس وروړي په دې اودس نه ماتېږي امام شافعي صاحب وایي ښځې باندې د کلاس ولګېدو اودس دې مات شو نبی علیه السلام دا امام ابو حنیفه صاحب وایي نه ماتېږي وګوره نبی علیه السلام تهجده کې د عایشې بیبي باندې لاس لګو چې اودس یې ماتېدی نو بیا مونځ څنګه کولو بیا خو به یې سلام ګرځولې دا هم د امام صاحب یو دلیل دی نو دومره وړې کوټې وې هغه زمانه کې دې کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په داسې ځای کې شپې تېرې کړي دومره لوی هستی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله مخکې کېږئ د الله او د رسول نه مخکې مه ځئ د الله او د رسول نه مخکې مه ځئ څه مطلب یعنی د دې ډېرې ترجمې تفسیر قرطبي څو مقصدونه بیان کړي یو دا چې د الله او د رسول د خبرې نه خپله خبره مه مخکې کوئ چې شرعي مسلې ته وی ولاکې وکړمه بعضې خلک داسې تیزي وکړي او ته ورته مسله کې وایي نه زه داسې څنګه وکړم ولاکې را باندې وکړې او دا خبرې الله وایي مه کوئ او بل مقصد یې دا دی چې د الله او د رسول خبره وروسته کې آیات او حدیث په ځای پاتې شي ته خپله نظر پکې ورکړي چې ولا دا د فلاني صاحب نظر دی د والي صاحب دی د رئیس جمهور صاحب دی د ملک صاحب دی د مشر د خان صاحب دا نظرونه الله وایي مه چلوئ الله خدای دی او رسول د هغې نماینده دی د ده په مقابل کې دا ټول خلک چې داسې خس و خاشاک دي د انسان به څه نظري د نبی علیه السلام خو ټیک د انسان دی خو د هغې خو خپل نظر نه دی د نبی علیه السلام نظر خو د الله نظر دی که نه گفته او گفته مولا بود گرچه از حلقوم عبدالله بود د ده گفته د الله گفته ده اگر چې د بنیادم د ستوني نه راوځي خو د الله خبره راوځي نو الله وایي د الله او د رسول نه مخکې مه ځئ د دین خپله خبره مه مخکې کوئ او خپل نظر مه وړاندې کوئ د الله او د رسول نه مخکې یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله مه مخکې کېږئ د الله او د رسول نه مخکې یا دا مو وایئ چې شرعي څوک درته وایي ګوره حدیث کې دا راغلی ته وایې ولا هلته خو رواج دی رسم دی وطن دی خلک خاندي پلانې د چا خندا پسې مه ګرځه د الله او د رسول حکم ته غاړه کېدی واتقوا الله او د الله نه ویریږئ ان الله سمیع علیم یقینا الله اوریدونکی دی د ټولو خبرو د انسانانو لره اوریدونکی دی او پوه دی په ټولو حالاتو سمیع لاقوالکم علیم بحالکم تفسیر جلالین دې ځای کې داسې ترجمه کړې ان الله سمیع لاقوالکم الله اوریدونکی دی ستاسې د خبرو علیم باحوالکم پوه دی ستاسې په حالاتو په حال هم پوه دی او په خبر هم اوري دا ټول حالات د هغه په مخ کې دي نو د الله او د رسول نه به مخکې نه ځي او نه به د هغې د نظر نه مخکې خپل نظر ورکې او که داسې کار دې وکړو نو الله یې وروسته نتیجه ذکر کړې ده دې وجې نه صحابه کرامو او زموږ د امت اسلافو او بزرګانو به په دې کې ډېر جدیت نه کار اخیستلو حتی چې داسې روایت راځي چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یو ورځ په کور کې وویله چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک کدو ډېر خوښ و نو یو زوی ناستو هغې ویل پلاره زما خو ولاده کدو سره طبیعت نه لګي د بعضې چا یو ترکاري نه خوښه که نه د چا لوګان نه خوښ د چا بل شی عبدالله ابن عمر صاحب ورته یو مضبوطه څپېړه ورکړله زوی ماشوم نه و غټ سړی و یو قوي څپېړه ورته په مخ باندې ورکړله وای ما درته ویل چې د نبی علیه السلام خوښ دی او ته وایې زما ورسره تبه نه لګي دې وخت کې به دې نه ویل همداسې وخت کې که سړی ووایي چې ولا کدو سره مې تبه نه لګي خو که چا داسې ویل چې پلانې شی د رسول الله صلی الله وسلم خوښ او ته وایې زما نه دی خوښ نو بیا باید سزا درکول شي قوي څپېړه ورنه جګه کړله یو بل سړی د بخاري شریف کې روایت دی یو صحابي جماعت کې ناست دی یو کس د کاڼي راغسته او داسې کول
دا کاڼي په ګوته باندې خلک دس کوي دی ورته ویل سړیه خبردار دا شی مه کوه نبی علیه السلام د دې نه منې کړې ده ځکه کیدای شي څوک پې په سترګه ولګي نو ویل منې شه دا مه کوه بله ورځ چې ګوري بیا هغه سړي بیا یې داسې وکړله دی ورته ویل ما درته بله ورځ د نبی علیه السلام مبارک فرموده پیش کړه چې د الله رسول دا شی منې کړی دی ما درته وویل تی بیم کې د الله په ذات مې دې قسم چې ته ژوندی او زه ژوندی یم تر مرګه پورې تا سره زما خبرې بندې شوې نو روایت کې راځي وایي تر مرګه پورې چې یار یو پکې مخکې مړ شو خو هغه سره بیا خبرې ونه کړلې ښه یعنې هغه څوک چې و هغه هم لوی شخصیت و ځکه چې د صحابو په زمانه کې ژوندی خو به لوی شخصیت وي خو هغه داسې بابس واغسته چې زه دا عادي خبره ده خو چونکې ده ورته ویل که ما درته ویلی وی کولی به دې خو چې ما درته ویل چې نبی علیه السلام ویلي چې مه کوه ته بیم کې بس زما ستا تر مرګه پورې خبرې بندې شوې او داسې ډېر مثالونه دي د دې احادیثو کې راغلي چې صحابو د خپلو خپلوانو سره مړی ژوندی ترک کړی دی د نبی علیه الصلاة والسلام دی او طریقې په پرېښودو باندې نو ځکه الله وایي چې داسې کار مه کوئ چې د الله او د رسول د مخکې مخکې مه ځئ ان الله سمیع علیم یقینا الله پوی دی او د علم خاوند دی یا ایها الذین آمنوا بل ادب واورئ ای د ایمان خاوندانو اوس که ته نبی علیه السلام خو نشته دی نو د هغه حدیث مبارک خو ټولې ذخیرې پرتې دي که نه د هغې نه به مخکې نه ځې د حدیث نه مخکې به نه ځې یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو لا ترفعوا اصواتکم مه پورته کوئ خپل اوازونه فوق صوت النبی د پاسه د اواز د پیغمبر د نبی علیه السلام د غږ نه به غږ نه جګې د صحابو په زمانه کې یوه ډله وه په جومات کې سره باس راغی شورې راغی د الله پیغمبر موجودو او هغوی سره زوک اوچت کړلو نبی علیه السلام ورته اوازونه ټیټ کړي غلي شئ خو دا دوه کسه چې په لانجه شي هغه به ډېر د چا خبرې له التفات نه ورکوي ځکه هلته حرکت شیطاني وي شورې کو الله دا آیاتونه نازل کړه چې ای د ایمان خاوندانو د پیغمبر په مخ کې به غږ نه جګوئ ګورې ټول منځونه او جهادونه او غذاګانې به په سین باندې له وکړم ښه ورپسې ډېره کلکه دړکه الله ورکړې ان تحبطوا اعمالکم وانتم لا تشعرون شپېته اویا کلو عبادتونه به دې ټول ختم کړم او ځان نه به خبر هم نه ته به خوشحاله چې ډېر نیک عملونه مې کړي په دې یو غږ جګولو باندې به دې هر څه ختم کړم یا ایها الذین آمنوا او امام قرطبي دې ځای کې شپږ واقعات را نقل کړي چې دا آیت کریمه په دې کې نازل شوی دی او په دې کې او په دې کې بیا لیکلي چې تعارض نشته دا ټول شپږ واړه واقعات د دې شانې نزول کېدی شي یو واقعه داسې ده چې یو قوم بنو تمیم د هغوی د مشر ټاکلو خبره وه چې څوک مشر وټاکو دوه کسه ولاړو یو اقرا بن حابس او یو بل سړی او بکر صدیق رضی الله عنه په بل سړي ګوته کېښوده چې دا مشر شي عمر فاروق صاحب ویل چې نه دا په بنو تمیم کې مشر شي د دواړو اوازونه لږ جګ شو سره عمر صاحب او ابوبکر صاحب خپلو کې سره شور جوړ کړو نبی علیه السلام ناستو نو دا آیت کریمه نازل شو او نور هم داسې واقعات رامنځته شوي چې هغه زمانه کې هغوی نه بلا اختیاره غږونه جګ شوي او هلته د الله پیغمبر موجودو یا ایها الذین آمنو ای هغه خلکو چې ایمان هم راوړی دی لا ترفعوا اصواتکم مه پورته کوئ خپل غږونه فوق صوت النبی د پاسه د غږ د پیغمبر دلته تاسو سوچ کوئ اصوات جمع ده او صوت مفرد دی لا ترفعوا اصواتکم څه مطلب ستاسې د ټولو غږونه چې را یو دی شي مثلا 10 کسه ناست دي د 10 کسو غږونه چې ټول را یو دی شي چې د نبی علیه السلام یو غږ پسې ونه رسېږي ښه یو کس نه ډیر کسان چې شور کوي خو لرې ځای پورې ځي که نه نو اصوات چې ډیر د 10 یا د 20 غږونه را جمع شي چې دا ټول سره یو ځای کې چې د نبی علیه السلام غږ قدرې نه شي ګورې نو دومره ټیټ اواز باندې به خبرې کوئ او مه پورته کوئ خپل غږونه د پاسه د غږ د پیغمبر نه ولا دا یو بل ادب شو دریم ادب ولا تجهروا له بالقول دلته له په معنا د علیه سره د حروف جاره او د بل په ځای استعمالیږي نحوه کې قاعده ده دسې دی ولا تجهروا علیه او غږونه مه کوئ پیغمبر علیه السلام ته ولا تجهروا علیه له په معنا د علیه سره دی او اوازونه مه کوئ د پیغمبر علیه السلام باندې بالقول په وینا باندې داسې اوازونه که جهر بعضکم لبعض لکه یو بل ته چې خپل مابین کې غږونه کوئ خپل مابین کې خلک څنګه یو بل ته غږ کوي ای عبدالرحمن دې خوا راشه ای زید دلته راشه داسې به نه وایي چې ای محمد دې خوا راشه دا به نه وایي ای فلانیه خلک غږ کوي یو بل ته که نه ای فلانیه ای فلانیه ای عبدالمالکه
او یې پلانې نوم اخلي او الله وایي داسې خپل مابین کې چې یو بل ته څنګه غږونه کوئ نبی علیه السلام ته به نه وایي چې یا محمد ځکه د نبی اسلام نوم خو محمد صلی الله علیه وسلم دی که څنګه به ورته وایي داسې به ورته وایي چې یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله داسې الفاظ به ورته وایي اے د الله دوسته اے د الله رسوله اے د الله نبی دا به نه وایي چې اے محمده صلی الله علیه وسلم د دې شان نزول هم داسې و د بنو تمیم قبیلې څخه خلک راغله ځینې روایتو کې راځي چې 50 کسانو ځینې کې راځي چې نه کم و زیاتو هر څو چې و دا یوه قبیله وه په عربو کې بنو تمیم راله ویل ورځو نبی علیه الصلاة والسلام ته ملاقات کوو چې راله بانډچینو نو د غرونو خلک اکثره ساده دا اوس هم دا کوچان ډېر ساده که فکر هم کړی ملا صاحب داسې چغې وایي ښه داسې په کلاره نه راځي چې ښه په ادب باندې کښېني او په کلاره خبره وکړي چغه کې او ملا صاحب هلته پېښور کې دغسې اگر چې کوچان ښه صادقه خلک دا نه د دیندار هم دي صادق هم دي خو سادهګان دي دا بانډچین اکثره سادهګانې د پېښور کې څه کوچانو زمونږ یو ملګری ورسره امام و نو زه هم ورغلی وم شپې له ورغلی وم ورسره وم نو د یو کور نمبر و دا د ډوډۍ نمبر نه وي هغوی به ملا صاحب کور له وړلو کور ته نو ورته وایي ملا صاحب دا ډېر راځه ګورې ته ډېر ستونه غواړې ملا نه چا ستر کړی دی یو ملا نه ستر نه کېږي یو نعینه نه کېږي یو ډاکټر نه کېږي ښه او بیا ورته څه وایي ملا صاحب لږ ایثار شوی او د ماښام جمع شوی وه او یعنې دی ښه محب سړی او دا نه مینه ناک ورسره خو دا اوس د دغه لهجه د خبرو څنګه ده ملا صاحب وایي ګوره ناوخته د قرآنلې وارله په خپله راځه غواړي چې د کمونستانو غوندې تیلی راوړم او دا جوغات درته وسېځمه وایي دا د دغه محبت و ښه یعنې داسې نه و چې دغه سړی و نیک سړی و ښه سړی و خو د هغوی د خبرو لهجه دغسې غواړي چې خلکینو غوندې درته جومات وسوځوم وایي راځه که نه د وخته خاله به موږ ستونه کوو نو دغسې بنو تمیم د غرونو خلک وو چې راله نبی علیه السلام ته دروازه کې ودرېدله او دا د غرمې وخت و نبی علیه السلام د غرمې آرام بلک کو ځکه نبی علیه السلام ډېر زیات مصروف او ټول عالم ته هدایت او دعوت اسلام او دا دین رسول او بې جهادونه او غزاګانې او خلک مسلمانان کول او هر چا ته بیانونه نبی علیه السلام به ډېر مصروف او د شپې به په تهجد ولاړو او خپل عبادات خپل انفرادي اصلاح پیغمبر دی که نه او هغه ځان جوړول چې کوم ته الله غواړي او ټول مخلوق د الله په طریقه باندې برابرول دا ډېر سخت کار و کفارو ته دعوتونه ورکول او ورپسې تلل نو نبی علیه السلام د غرمې لږ آرام به کو تشریف فرما دی دا خلک رالو کوڅه کې ودرېده یا محمد نخرج الینا محمد راوځه داسې قمقل خلکو یا محمد نخرج الینا اے محمد راوځه د باندې ولاړو نو الله رب العزت دا آیاتونه نازل که اخره کې الله وی اکثرهم لا یعقلون دوی کې اکثره بې عقله دي دا احمقان دي قمقل دي بېوقوف دي الله وی عقل نه لري که عقل یې لرلی مشر سړي ته څوک چغې نه وایي او نه دروازې وایي الله ورته طریقه هم په دې کې وښودله او دې خلکو ته نبی علیه السلام بیا واوروله خو دا ده چې د یوې خبرې خلک چې یو ځل به یې واورېد باس ویل دا اخري کار بیا به داسې نه کېږي نن خو خلکو له دا ټول قرآن کریم ختم که سواله چې شي بیا هماغه شی که بیا هماغه شی الله وی ولا تجهروا له بالقول او چغې به نه وهئ دته په وینا سره که جهر بعضکم لبعض لکه څنګه چې چغې وهئ یو بل ته چې ای پلانیه راشه ای پلانیه راشه او که چېرته هم داسې کار وکړلو چغې م ورته ووالي همداغه د غږ نه خپل غږ اوچت کو نو دا خطره ده ان تحبط اعمالکم چې ختم بشي ستاسې نیک عملونه ستاسې منځونه تراویح عبادتونه او تهجد او تلاوتونه او جهادونه ان تحبط اعمالکم ټول به ختم شي په سین بلا وشي الله به ملایکو ته وایي چې ټول ختم کوي وانتم لا تشعرون او تاسې به د ځان هم نه خبر ته خو به خوشحاله چې ډېر نیک عمل مې کړی خو د نبی علیه السلام په لږې بېادبۍ سره به ټول د منځه لاړ شي وانتم لا تشعرون په داسې حال کې چې تاسې به د ځان هم نه خبر علماو د دې لاندې لیکلي قرطبي روح الماني تمامو مفسرینو او محدثین کرامو دوه خبرې لیکلي دې دوو ته ښه متوجه شئ یو خبره دا چې دا خو د نبی علیه السلام په رابطه باندې راغله چې وخت کې مبارک ژوندی او په دې ځمکه باندې ګرځېدو نو الله ورته ویل چې تاسې به هغه ته په لوړ غږ هم غږ نه کوئ او نوم به ورته نه الئ اوس چې نبی علیه السلام دې دنیا کې نشته دی قبر مبارک کې دی نو د نبی علیه السلام د روضې او د قبر ممدا حکم دی لکه څنګه چې په ژوندون باندې حکم و هلته چې حاجیان ورشي چغې به نه وایي مسجد نبوي کې به تیز
حتی صلات و سلام من په کلاره وایي داسې به وایي الصلاة والسلام علیک یا نبی الله، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. بیا به ابوبکر صاحب ته ودرېږي الصلاة والسلام علیک یا خلیفة رسول الله او صاحبه فی الغار. او بیا به عمر فاروق صاحب ته ودرېږي په کلاره به وایي که چغې چا ووالي نو خطره ده چې دې بې ادبۍ سره عمل خراب شي. دې وجې نه امام مالک صاحب رحمت الله علیه یو ځل مسجد نبوي کې درس کو. په دې څلورو مذاهبو کې د یو مذهب خاوند امام مالک صاحب دی. څلور مذاهب په اسلام کې حق دي. نو امام مالک صاحب رحمت الله علیه دا حدیث درس کو. بادشاہ راغی منصور بادشاہ او وزیران او کابینه ورسره د حج کړی دی. رالو چې نبی علیہ السلام روضې مبارک ته حاضر شي او صلات و سلام وکړي. چې څنګه په مسجد نبوي راننوتو وزیرانو سره تیزې تیزې خبرې کوي. بادشاهانو خو اکثره بې ادبه متکبرین دا متکبرین خلک داسې وي والین وزیران د چا پروا نه لري. نو هلته امام مالک صاحب درس کو چې راننوتو شورې سره کو وزیرانو نه وایي داسې به ودرېږو دا به وکړو دا. امام مالک صاحب ورته دې خوا راشه بچیه دې خوا راشه راوی غوښتلو ویل دلته کېنه. بادشاه مخکې کېناستلو. ښه دا د امام مالک صاحب شاګرد مو دنې درسونه ویلو. منصور بادشاه وایي تا له دا نه ده معلومه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک دی؟ ویل ولې نه صاحب؟ وایي تا ته دا نه دي معلوم چې الله وایي چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. دا دړکه الله نه ده ورکړې دا دې نه دي اورېدلي. ویل صاحب زه پوه نه شوم بیا به داسې نه کېږي. امام مالک صاحب رحمت الله علیه ورته دلته چې راننوځئ سر به دې لاندې ټیټ کړی بره به ګورم نه. نبی علیه السلام روضې ته څوک ورځي بره به ګوري راګوري نه. داسې کتابونه لیکلي چې ډېر په احترام او په ځوړند سر به ورننوځي لکه یو بندي او یو غلام چې د آقا دربار ته پیشي کېږي. نو دلته به په احترام باندې راځي. بیا ورته وفرمیل منصور چې ښه ماله د زیارت چل وښیه د نبی السلام روضې مبارکې ته حاضرېږم ته اوس راته چل وښیه. امام مالک صاحب رحمت الله علیه ورته ویل داسې به ودرېږي قبر شریف ته چې قبلې ته د شا راشي او قبر مبارک ته د مخه راشي. دا طریقه زموږ فقهاو ذکر کړې ده. داسې به ودرېږي چې ستا د قبر مبارک ته مخه راشي نو بیا طبعا قبلې ته شا راځي. منصور بادشاه ورته ویل قبلې ته شا کوه مطلب دا چې قبلې ته خلک مخه اړوي. هغه ورته ویل انه قبلتک و قبلة ابیک آدم. دا کم ذات ته چې ته ودرېږي دا ستا قبله ده او ستا د نیکه آدم علیه السلام قبله هم همدا ده. یو روایت کې داسې رایي چې امام مالک صاحب ورته داسې ویل. بل روایت کې داسې رایي چې داسې ورته ویل چې انه وسیلتک ووسیلة آدم یوم القیامة الی الله. دا ستا وسیله ده الله ته او دا ستا د نیکه آدم علیه السلام وسیله به الله ته د قیامت په ورځ به همدا پیغمبري د ټول مخلوق وسیله به الله ته دی. ځکه چې تر څو پورې دا الله ته ونه وایي هغې پورې به الله حساب کتاب نه شروع کوي. الله به حساب کتاب بند کړی ځمکه به ګرمئ په دې ټولو پیغمبرانو به خلک ګرځي خو کار به نه کېږي. نبی علیه السلام ته چې راشي نبی اسلام به الله ته دعا وکړي الله حساب کتاب شروع کړه بیا به الله حساب کتاب شروع کړي. نو ورته یې ویلې چې دغسې په ادب به ودرېږي. نو یو خو دا مسله معلومه شوه چې د قبر شریف سره به هم دغسې په ادب چې څوک حاجیان ورځي الله دې موږ او تاسې ورولي. الله دې دا وایرس او کرونا ختمه کړي او هغه ځایونه دې الله آزاد کړي. او دویم دا چې علماو لیکلي چې د نبی علیه السلام په حکم کې د هغه د امت علما مرشدان چې چا د چا نه لاسنیوی کړی طریقت والا صوفیا او علما او محدثین او مشران دا ټول په دې حکم کې دي. یعنی د خپل استاز مخکې چې درس دې تنې ویلی یا حدیث دې تنې ویلی دین دې تنې زده کړی او د خپل مرشد په مخکې چې نیکه لارې درته ښودلي د هغه په مخکې به په ټیټ اواز ګړېږي په لوړ غږ به چغې نه وې او د هغه په مخکې به بېادبي نه کړې او دا به ورته نه وې چې ای راوځه مولوي صاحب راوځه د کوره فلانې صاحب راوځه دا به نه وې. ودرېږي به چې کله خپله راووتو تا سره به یې ضرورت. اوس هم دا پوی خلک چې کوم دي غټو مدارسو له چې ورشه او خانقاهو ته د پیرانو حضراتو هغوی مریدان ډېر په احترام پوهېږي پیر صاحب ته غږ هم نه کوي هغې پورې تر څو چې خپله نه یې راوتلی. باور وکړه موږ به نوښار ته تلو پیر صباغ صاحب مبارک به چې د کور راوتي او 250 مریدان به ولاړو تیار نیم ساعت به ورته دربار کې ولاړو د جمع وخت به شو هغه به راوتو بیا به ورسره دوی په بدرګه را روانو او راوستو به ډېر په احترام باندې. یعنې دا هغه طریقه ده او هغه اصول دي. الله رب العزت فرمایي ولا تجهروا له بالقول او چغې به نه وهئ دې پیغمبر ته په وینا سره کجهر بعضکم لبعض او مور او پلار هم په دې حکم کې د هغې مخکې ډېر په ځواک خبرې نه کړي لکه چغې وهل ستاسې د یو بل ان تحبطوا اعمالکم ګنې ختم به شي عملونه ستاسې نیک عملونه به هم ختم شي او تاسې به خبر هم نه یئ
ان الذين دا آیاتونه چې نازل شو صحابو غوږونه ټیټ کړل په صحابو یو ویر او ماتم راګډ شو د آیاتونو سره صحابو باندې یو انقلاب راغی چې دا څه چلو شو الله لکه چې موږ نه خفه شوی دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر رابطه باندې راځي چې راغی نبی علیہ السلام ته د الله رسول زلک شوخ ما دین استبه زمانہ هیڅ خبره وانوري حتی چې حدیثو کې راځي چې د عمر سے بواز دومره ټیټ شو چې نبی علیہ السلام سره به خبرې دین استکولې ځنې وخت به شو چې په خبره به څوک پوه نه شو نبی علیہ السلام ورته به خبره تکرار کړه په اول وار به خبره نبی علیہ السلام وانوري د دومره आवाज ټیټ کړو او یو بل صحابي دی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنہ دا هغه شخصیت دی چې دنیا کې په د جنت زیره شوی او زیرم په همدل توس شوی دی دغه کوم لک تیزو او دا لوی خطیبو او لوی مقررو دغه چې خبرې کولې نو د مخکې چا خبرې نشوي کولې ډیر په عجیب انداز کې د خبرو طریقه ورکړه نو د نبی علیہ السلام مبارک په مجلس کې به کله خبرې لوړې شوې نو دا آیت کریمه چې نازل شو ثابت ابن قیس ابن شماس د خفش نه راتلو د نبی علیہ السلام مجلس ته کور کې کیناس او جړای شروع کړ یا الله دا کمال ویلي دي زلک بیا د به مان خبرې ډېرې تیز کې دي زما عملونه دي لکه چې برباد ک زلک چې غرق شوم او تباه شوم نه راتلو نبی علیہ السلام څو ورځې ونه لیدو صحابو ته ثابت ابن قیس نخکاری یو صحابي ویل یا رسول الله موږ هم نه دی لیدلی ودرېږه زه درته احوال راوړم چې لاړو کور ته چې ګوري هغې سر ځوړن کړی او رنګ هم خراب شوی او مریض دی جاړي وی ولې وی ولا زه ډېر بې ادبه ما نه ډېرې تیزې خبرې کېدې الله رب العزت ما نه خفه شوی او زما په رابطې دا حکم را لېږلی دی او زوی ورته ویل ته خو یو وار نبی علیہ السلام ته ورشه او صحابو ورته ویل چې څه قیصه ده او نبی علیہ السلام مبارک وفرمیل رای ولی ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته راغی رنګ خراب په نبی سره ورته دا ولی ویل یا رسول الله قصه خو دغسې ده زما غږ تیز دی او زه کله کله رانه خبرې ستا په مخ کې کېږي او زما په رابطه دا راغلي نبی علیہ السلام ورته وفرمیل انک لست منهم ته د دوی خلکو د جملې نه نه ښه ستا باره کې دا نه دي راغلي ستا په رابطه دا نه دي راغلی ته پکې نه او درې زیري ورته ورکړه وستعیش حمیدا وتقتل شهیدا ويدخلك الله الجنه تب ژوند تیرې ډېر ښایسته دنیا کې چې تو پورې الله تا ته زندگی درکړې ټول ژوند به دې د شریعت نه ډکي وتقتل شهیدا مرګ به الله د شهادت ترکې ته به شهید کېږي ويدخلك الله الجنه و آخرت کې به جنت تم داخلېږي ته جنتي نو ګوره د جنت زیری پې وشولو ښه د یمامې په غزا کې شهید شو مسیلمة الکذاب سره چې کومه غزا وه او ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه سره کوم قرباني ورکړه راشه د صحابو قرباني وګوره حیران به ورته پاتې شي کله به هغوی را مخکې شو کله به دوی مخکې شو جنګ ډېر سخت و ځکه مسیلمه کذاب برجورې قلاګانې وې بره قلاګانو کې کسان کېنولي او بره سیخان د وسپنو راویشتل صحابه یې پکې ډېر شهیدان او قلا نه فتحه کېده قلا له جنت طرف نه غټ کلپ اچولی ویل ور خلاص نه کړې پخوا به قلاګانې وې غټې دروازې وې د لرګي او مسیلمة الکذاب د پیغمبرۍ دعوه کړې وه دا د ابوبکر صدیق صاحب دور خلافت نبی علیه السلام وفات شوی و دې ته د یمامې جنګ وایي او مشري د جنګ د خالد بن ولید په غاړه وه نو په دې جنګ کې کله به یو ډله مخکې شو کله بله ثابت ابن قیس رضی الله عنه فرمیل دا څنګه جنګ دی چې نه فتحه کېږي راولګېدو مخکې په خط اول کې ځان له قبر ویستلو خبرې وکنیستو جوار خبرې وکنیستو له حد یې پکې جوړ ویل دا زما قبر شو دې نه نه وځم په ژوندون پکې ودرېږم او دلته به جنګېږم هماغې ځای نه د غشو ګزارونه شروع کړو کفار به چېرته مره رامخکې شو دا قبر نه نه راوتو وله ولاړو کلک حتی چې هماغه ځای کې شهید شولو او هماغې قبر کې به یې ښخ کړلو او بل صحابي دی حضرت برا ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دی ویله چې دا کلا خو دوی دومره قوي بنده کړې او بره نه د اوسپنې سیخانې جوړ کړي دا به یې راویشته او د اور ګولې جوړې کړې وې هغه وخت کې لکه دا اوس چې توپونه دي د اور دومره هغې جوړ کړي د ټوټو نه هغه به یې تیلو کې کړي اور به یې ورچولی یو بر به شو په صحابه به یې را خوشې کړلو لاندې داسې قصې کولې او منجنیقونه یې ودرولي نو منجنیق داسې یو شی ټال غوندې و هغې کې به غټه تیږه کېښوده نو صحابه ورته د باندې نه منجنیق دې کلا ته ودرولې لویه تیږه به یې کېښوده درې ټاله به ورته ورخوشې به یې کړه د کلا دا دیوال به یې غرض شو چې یوه حصه به یې وغورځوله لکه راکټ چې پرې را خوشې کړي اوانې غرنې نو دې صحابو دا منجنیق ودرولی و او برا ابن مالک رضی الله تعالی عنہ خالد بن ولید صاحب ته وویله چې داسې کار وکئ
چې زه دې منجلیک کې کېنم زه دې کې کېنم ماله به یو مضبوط چالونه راکړي او داسې مې خوشې کوي زه د دې قلا منځ کې مې ورګزار کړي دننه د کفارو منځ کې هلته چې ور وغورځېږم زه دا کلب خلاصومه که نه هغه ویل صحیح ده تورې لاس کې نیولې وه او منجنیک کې کېنولو د تیږې په ځای چې مضبوط چالې ورکړو لوړه قلا وه چاک شوه وخو درست شو چې د کلا منځ کې را وغورځېدو ګوره سل په سلو کې د مرګ خطره وه که نه کله چې کفر ته شکست ورکول منظوري به د خپل سر نه تېرېدل او ځان مړ کول هم جایز دي خو چې سل په سلو کې دا یقیني چې کفار ته زه په دې طریقه شکست ورکولی شم چې بله طریقه نه وي ټولې طریقې چې کله بندې شي بیا داسې طریقه او حربه استعمالول جایز دي صحابو دا کړي نو چې کله یې د کفارو منځ ته ور وغورځو هغې په تیزۍ سره منډه که چې کفارو په ستو راتلو بس مضبوط ګزار یې ورکړو دې کلب ته او کلب یې را مات کړلو زنجیر مات کو کلا ولا خلاصه کو راځي صحابه په کلا وننه واته ټوله فتح کړه او مسلمه الکذاب مردار او مسلمه الکذاب چې مردار او عمر څومره یو سلو 55 کال عمر او جنگیدلو داسې قوي خلکو د نبی علیہ السلام مبارک ته پلار نم مشهور په عمر کې کتابونه لیکلي دي نو دغه ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنهم په دې حالت کې اوازونه صحابه ټیټ کړو دا وعید چې واوري د ټول اوازونه ټیټ کو د نبی علیہ السلام مخ کې په احترام سره غړېدل او ځنې وخت کې چې شد ضرورتي به په جګ आवाज خبرې کول چې پروا نه کوي لکه سړی قوم ته خطابت کوي خلک په خبره پوهې دا تفسیر قرطبي دې کې پوره تشریح کړي خپل نبی علیہ السلام بعض وخت کې به صحابه ته ویل یو ورځ عباس صاحب ته ویل جګ شدي کفارو ته په تیز غږ باندې جواب ورکا کفارو په غزا کې څه خبرې وکړي نو عباس صاحب غږ ډیر تیز په صحابو کې نو نبی علیہ السلام سره څنګه کې ولاړو په ډیرو چغو او تیز غږ کفارو ته خبرې وکړي نو چې کله شد ضرورتي به پروا نه کوي خو دې غږ جګولو نه دا مطلب دی چې نبی علیہ السلام سره خبرې کوئ نو په آرام به کوئ که کفارو سره کوئ بل چاته جواب ورکول یا نبی علیہ السلام اجازه وکړي بیا پروا نه کوي په لوړ غږ خبرې کولی شي اوس الله دغه خلکو صفت بیانوي چې کوم خلکو اوازونه ټیټ کړه او دې آیت کریمه باندې عمل وکړلو الله فرمای ان الذين یقینا اغا کسان اغا مؤمنان یغضون اصواتهم چې ټیټي خپل غږونه عند رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې چې داغه مخکې ناست یو اوازونه ټیټ ساتي او په ادب سره خبرې کوي اولئک الذين الله وإذا هغه خلق دي دا هغه خلق دي امتحن الله قلوبهم چې الله صفا کړي د دوی زړونه للتقوا د تقوا د پاره دا صحابه کرامو صفت چې الله تعالی بیان کوه الله و یقینا هغه کسان چې ټیټي خپل اوازونه د رسول الله په مخ کې په ټیټ आवाज خبرې کوي اولئک الذین دا هغه خلق دي امتحن الله چې الله پاک کړي الله خالص کړي دي قلوبهم زړونه د دوی للتقوا د تقوا د پاره لهم مغفرة و اجر عظیم دوی د پاره مغفرت هم دی په آخرت کې لوی اجر دی د جنت اجر عظیم دی دوی د پاره چې څوک د نبی علیہ السلام احترام او ادب ساتي ان الذين یقینا اغا کسان دا وسته هغه خلکو پر رابطه خبره ده چې ما درته ویل چې دروازې ټکولې د بنو تمیم وفدو او ویل بیا محمد اخرج الینا اے محمد صلی الله علیه وسلم راوځه زمونږ در سره کار دی او زمونږ حالات معلوم کا نو الله وی ان الذين یقینا اغا کسان ینادونک چې تا تناری وهي او چغې درته وی اوازونه درته کوي من وراء الحجرات اخوا د دیوالونو نه د حجرونه اخوا د بیبینو د حجرونه چې نبی علیہ السلام پاغي کې تشریف فرماو دروازې در ډبې او درته وی چې اے فلانی راوځه اکثرهم لا یعقلون په دوی کې اکثر بی عقل دي اکثر پکې عقل نه لري دا اکثر ولی ودسي ولې چې ټول بی عقل دي چې ټول والي وای دا د دوه وجنه یا دا چې ټول پکې چې غنه والی او څو کسانو والی نور غلی ولاړو نو اکثر الله وی بی عقل دي یا د دې وجنه چې داخله په اشتعال کې رانه شي الله رب العزت کسي حکیم ذات دی چې د دوی د زړونو خیر موسات کوي چې دا ټول بی عقل دي غوی بم جذبه د غیرت د جاهلیت کې راغلي وي نوري ګډي وړي وي شروع کړي نو الله غواړي چې د خپل بندګانو اصلاح په خطر کوي که فکرم کړی لکه مثلا زویم چې دا خدای دې سینې کې چې دا تاسو ټول خراب خلک نو ټول به ما او کته ویم چې تاسو کې بعضی کسان خنه دي دا به چې زدای خودلې هغه به هغه خودلې هغه به د دینیم خودلې او جنیم خودلې بل خودلې دي ځکه بعضی ویلي کنه نو الله اکثر ویل یو بل جنیم خودلې لکه ته خودلې نو په دې کې باغوي جذبه کې را نشي خبره به مومني او جاهلیت په ځان کې را نوړي نو چاله خبره چې وړاندې کې په نرمه طریقه چې وړاندې شي نو ابا غ جذبه د غیرت د جاهلیت کې را نشي
او که یو چا ته په تیزۍ سره وي هغه نور هم خپلې ګناه ته زور ورکړي. نو ځکه دعوت طریقه هم دا ده. الله وایي ادعو الی سبیل. ګوره الله خدای دی د چا څه پروا لري. کرام شي الله یې څه کوي خو دوزخ ته به ځي. خو الله نه غواړي چې خپل بندګان نور هم ګناهګار کړي. نو په نرمه یې ورته ویل تاسو کې اکثره بې عقله دي ټولې ونه ښوده چې جذبه کې رانه شي او دا شتم پکې خراب نه شي چېرته. ان الذین ینادونک یقینا هغه کسان چې تا ته غږونه کوي من وراء الحجرات اخوا د کوټو نه اکثرهم لا یعقلون په دوی کې اکثره خلک عقل نه لري. او د عقل تقاضا هم دا نه ده که خیال دې کړی که فکر هم کړی نبی علیہ السلام خو پرېږده خو لوی ذات دی لوی شخصیت دی. همداسې چاله چې د کور نه د باندې ولاړې پلاني راوځه نو دا د بې عقله سړي کار ځکه چې چاله به چغې نه وي. ولو انهم صبروا که چېرته دې خلکو صبر کړی و الله ورته طریقه ښیي. ګوره هر چا ته د زندګۍ طریقه هم الله پاک ښیي. د قرآن کریم نه که موږ آداب زده کړو نو معاشره به ډېره برابرۍ انشاءالله. دا هر سړی خپل نفس او خواهش پسې روان دی نو بس سره ټس و مار شروع شي بعضې وخت خبره مرګ ته ورسي. تېرې ورځې ویل د رادونه چې په پکتیا ولایت کې د اقامت په وجه باندې سره لانجې او جنګونه وشو 7 کسان پکې مړه شو. دا اوس انسانیت دی. نه اقامت خو د ثواب شی دی. خرڅې کوم کور دې ودان تی وکړه نن ته دا ثواب وکړه که نه. دا څه خبره ده چې نه زه به یې خامخا کوم وایي نه زه یې کوم ولا که رانه وکړي. په اذان او په اقامت څنګه جنګ سره کوئ پول او پټې خو لا پرېږده. دا ټول هغه جاهلیت دی او آدابو نه زمونږ محرومي ده چې موږ آدابو نه یو خبر. الله په ادب ډېر خوشحالېږي. یو شی بل هم واورئ ډېر عبادتونه وکړه خو چې بېادبي درنه د قرآن کریم وشوه د جومات وشوه د عالم د استاذ د پلار د محترم د مرشد د نیک سړي بېادبي دې وکړه ټول کار دې خراب. بېادبي خو ډېر کار خرابوي که نه. اول زموږ معاشره کې زه تاسو له ویم یو مېلمه راول یو محترم مېلمه راشي په څه ورته حلال کا او د دنیا خوراکونه او پیرنګان وله کېده وله ووایه وخوره خره غوندې داسې ورله ته ووایه که نه خوره د سپي غوندې. نو دا پسه به هم درله پرېږدي او در سره به جنګ هم وکړي او سره به کېدی شي چې وینې هم سره توی شي. یا وله دومره ووایه ډک شه په ځای د دې چې ورته چې صاحب مهرباني وکړه وخورئ ډوډۍ شروع کړئ او ته ولې چې ډک شه ګېډه ډکه کړه نو هر څه به درله په ځای باندې دین هم دا معلومېږي. ګوره ښه پسه و ښه خوراکونه و ښه سپنجونو باندې دې کېنولی و په ښه قالینونو دې کېنولی و ښه تاوان دې وله کړی خو په یو ګېډه ډکه کړه. ګوره بین همغه یو ټکی دی وخوره او ګېډه ډکه کړه. خو دا لفظ لږ بېادبه و نو هر څه درته پرېښو. الله هم په بېادبۍ خفه کېږي که نه. جومات ته راشي بعضې خلک دې دین نه هم ټوکه جوړه کړي که خیال هم کړی کله داسې یو ټوکه وکړي چې ولا ما ټوکه وکړه هغه ټوکه دین ته راځي نو په دې باندې سړی د ایمان نه خلاصېږي. الله خو ستا د مونځ وږی نه دی چې ولا ته مونځ کوې نو څه کوې اوس کله رجوع پورې ټوکه وکړي دا څنګه روجې شو ولا کې ونیسم دا څنګه شوې دا خو پلانې شوې دا خو داسې شو نو دا ټکي به نه کوئ. دې کې ډېر احتیاط کوئ. ګورئ الله په بېادبۍ ډېر خوشحالېږي نو ځکه الله پاک ورته طریقه د ادب وښودله. ولو انهم صبروا که چېرته دې خلکو لږ صبر کړی وی کوڅه کې ولاړ وی نبی علیه السلام ته دروازه کې او دروازې نه وی ټکولې او صبر یې کړی وی څه وخته پورې حتی تخرج الیهم تر دې پورې چې ته په خپله راوتلی وی دوی ته چې غلي ولاړ وی یو څنګ کې او ته په خپله ورته راوتلی وی او بیا یې درته خپل ضرورت ویلی وی لکان خیرا لهم دا به ورته ډېره غوره وه. الله وایي دا ښه طریقه وه چې داسې کړی وی. نو خپل پیر او مرشد ته او مشر ته چې اوس هم سړی ورشي بس وبدرېږي او مثلا یو چاله ورلی او هغه یو محترم شخصیت دی د دین په اعتبار سره لوی پیشوا دی او هغه له ورلی او تعالی هم پته ده چې دا لوی ولی الله او نیک انسان دی او الله ته مقرب دی نو بس یو جومات کې وله کېنه مطلق یو خبر ورلګه چې موږ جومات کې ناست یو یو حجره کې چې کله در سره وخت پیدا شو راشه دا ښه طریقه وکړه. ته وله درځې راوځه نو دا خو دې بېادبي وکړه د هغې شخص ولا وایي موږ پلانې او پلانې راغلي یو جومات کې کسان ناست دي چې کله در سره موقع پیدا شوه لږ راشه موږ تا سره کار دی به راوځي چې په خپله راووتو خپل مقاصد وله وړاندې کړه. ولو انهم صبروا که چېرته دې خلکو صبر کړی وی حتی تخرج الیهم تر دې پورې چې ته راوتلی وی دوی ته لکان خیرا لهم دا به ورته غوره وی. دلته مفسرین لیکلي ګوره تخرجه سره الیهم قید کې خو څه مطلب هغې پورې به صبر کوي تخرجه چې ته راوځي الیهم دوی ته راوځي که بل کار پسې راووتي بیا دې هم نه در پسې کېږي. بعضې وخت کې به یو سړی راوځي خو دوی ته نه بل کار په دوکان نه به سودا رانیم ته ور منډه کړه بیا به هم نه ورځي وله به کښېني چې کله تا له راووت چې اوس را فارغ شوم وایه زه تا ته رالمه وایه خدمت بیا به یې وړاندې کړي. حکومتي خلکو کې هم دا طریقه ده که نه ته د ننګرهار والي له ورشه داسې وله ویلی چې راوځه شیرزیه داسې غولتوم نه ژوله دا خوله به در باندې ماته کړي دومره به دې وغربئ چې کور له به دې ولاړ شي ټوکری وکړې راوړي.
نو ولسوال هم نشي ویلی ته د دې ولسوال ورشه نوم ولواله چې پلاني راوځه ولسواله د باندې نو والو نه به دې ځغلول ډېري نو دغسې دیني او روحاني پیشوایانو سره احترام پکار دی ولسوال څه معنی لري هغه څه شی دی هغه غریب خپل مونځ هم ولا سم نه ورځي او په پیسو او رشوتونو یې ځان نامخکې کړی او چې یو سړی روحاني پیشوایي او الله سره یې رابطوي نو د هغوی احترام ډېر پکار دی ولو انهم صبروا که چېرته دې خلکو صبر کړی وی نن سبا خو مې دا یو مثال ویل ولسوال خو پرېږده یو مدیر سره نن سبا خبرې نه کېږي ما یو مدیر ته څه ورنږدې شوم السلام علیکم وایي څه خبره ده دا نه وایي چې وعلیکم السلام دا حمار ګلو ګورې دا مدیر شو لوړ شی او لکه زناور خدای دې ملکونه د هغې ورانه کړي چې تاله یې درس ویلی دی او تاله څوک مدیر صاحب وایي تاله خر صاحب ولې نه وایي ته د ولسوالۍ یا د امنیت یا د تیشي مدیري د السلام علیکم جواب خدا دی چې وعلیکم السلام زه ورته وایم السلام علیکم مدیر صاحب وایي څه خبره ده خملتاله دا ادب ښودلی خدای دې خونه دا استاز هم رانه که که چرته دینی آداب په منګه کې راله نو انشاءالله آداب د قرآن نه زده کوي هر شی چې سړی وایي مکتب وایي که پوهنتون وایي که هر شی وایي خو ادب به د قرآن او د پیغمبر نه یادوي قرآن کریم موږ ته ښه آداب ښودلي سلام احترام مشر کشر دا خو په قرآن کریم کې راغلي په دې نورو شیونو کې خو نشته ما یو لوی تعلیم یافته کس ولیدی او سپین ږیري سره لانجه شوه او سپین ږیري څه خبره وکړه په همدې منطقه کې به یې ما خلاص یې وکړو او دې ځوان پرې رامنډه که مردګا و خلاص په دا خوله باندې یو مشر سوی ملوه زناوره ته خو شپاړسم پاسې لسان سي دا سپین ږیره مشر او ملک و سپین ږیره مو مشر مو اوس وفات شوی دی نوم یې نالم تاسو ټولې پېژنئ سرې وینې په خولې راماتې کړي خو د هغې وسي چې راورسېد دی هم بیا داسې خمبیره کړو چې بیا یې موږ نشو خلاصولی ښه برابر کړو موږ چې هسې ظاهري خلاصو خو مال پرېږده چې سمې خمبیره کړي ته اوس مشر نه ګورې سپین ږیري باندې ګزار کې قمقله بې وقوفه تا نه چې یو کاله مشري په هغې به ګزار نه کې دا خو بېادبي ده او بې احترامي ده نبی علیه السلام په حدیثو کې د دې نه منې راغلې ده دا آداب موږ ته شریعت ښودلي دي ولو انهم صبروا که چېرې دې خلکو صبر کړی وی حتی تخرج الیهم تر دوی پورې چې ته خپله ورته راوتلی وی لکان خیرا لهم دا به ورته غوره وی والله غفور رحیم او الله بخونکی او مهربانه دی د پاکستانیانو کې دا یو صفت ښه و عوامو کې د سپین ږیرو به احترام کوو که یو سپین ږیري به ډېر یو ځوان ته بدماش لوپر ځوان به په خدای باور وکړه ما خپله لیدلي چې ډېرې کنځلې به ورته بس مشره موږ ګناهګاره وه موږ ګناهګاره وه دا مطلب چې ما مجبوره کې اوس به درته زم کنځلې وکړم داسې به یې نه ویل موږ ګناهګار وه بس خواشه مخنه مه مې ګناهګاره وه دومره به زمونږ خلک دا چېرته وایي د مخې پې ګزار کوي ملاسې هغه مرتګا وه رزیله خبیثه او ښځه او مور او خور هم وله یادوي دا د نه تعلیم وجه ده چې موږ تعلیم نه دی کړی که یو سړی دیني تعلیم هم وکړي او دنیوي هم وکړي نو بیا هغه کې اخلاق او آداب راشي او د پوهه خلکو سره کینی نو ادب او اخلاق دا ډېر لوی شی دی په دین کې او مطلوب شی دی زموږ ښکلي پیغمبر آداب بیان کړي خلکو ته او انبیاو علیهم الصلاة والسلام د ټولو مشرانو آداب د کشرانو آداب دا سلام او دا طریقې او د احترام تاسې وګورئ نبی علیه السلام مبارک په مجلس کې ناستو او انصار د مدینې مو ورسره ناستو سعد بن معاذ راغی سعد بن معاذ د خزرج قبیلې سردار و مدینه کې دوه قبیلې وې د مسلمانانو یو ته اوس ویل بل ته خزرج ویلو دا دواړه د جاهلیت قبیلې وې خپل مابین کې 120 کاله جنګونه سره تېر شوي د نبی علیه السلام د راتګ نه مخکې 120 کاله جنګونه د الله رسول چې راغی د اوس او د خزرج په مابین کې عقد مواخات تړون کو د ورورګلوۍ تړون یو بل نه قربانېدلو هغه ذکر مخکې تیر شوی کنه والف بین قلوبکم او وکنتم علی شفا حفرة من النار الله وی تاسو خو د دوزخ په کم ده وی فانقذکم منها الله پاک د دې پیغمبر په ذریعه تاسو زړونو کې محبت پیدا کړلو نو اوس او خزرج په دې کې د خزرج قبیله او د اوس قبیله سردار سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ دی یو ورځ نبی علیہ السلام دغه قبیله د کشرانو سره ناستو په دې کې سعد بن معاذ راغی نبی علیہ السلام د سعد بن معاذ چې کوم کشرانو دوی ته ویل قوموا لسیدکم ودرېږئ خپل سردار ته په احترام کې ټول ورته ودرول ویل دا ستاسو مشر دی د ده په احترام کې ټول ودرېږئ نو نبی علیہ السلام دا احترامات او دا آداب ښودلي الله دې موږ او تاسو کې اسلامي آداب او اسلامي اخلاق راوړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله قرآن تعليمات بان